شاهد علي په ځان تیزاب ولې واچول او ولې ځان ته اور ورته کړو؟ په دې اړه تاسو ته یو حقیقت بیانوو او تاسو د رښتیاو څخه خبرو. خو د ویډیو په پیل کې تاسو نه دا غوښتنه لرم چې دا ویډیو تر پای پورې وګورئ چې په ټول حقیقت پوه شئ. شاهد علي د بردیر نهاک دره بډالۍ سره تعلق لري. څو ورځې مخکې شاهد علي مردان ته تللی و چې د هغه د وینا تر مخه د مردان د تاڼۍ مخې ته د هغه نه چا ګاډی پټ کړو، یعنې ګاډی ترې چا وتښتولو او شاهد علي یوازې بېوسه پاتې شو. دغه وخت د هغه سره د مدد کولو لپاره هیڅوک په شخصي توګه نه و. هغه په فوري توګه د مردان تاڼۍ ته راغلو چې دغه کسانو خلاف په تاڼه کې FIR درج کړي او د مردان پولیس او نور قانوني چارواکي په فوري توګه هغه ته انصاف ورکړي. خو شاهد علي چې کله د مردان په تاڼه کې د FIR درج کولو غوښتنه وکړه نو د شاهد علي د وینا تر مخه د مردان تاڼۍ میرزا چې اشفاق یې نامه ده په دغه ورځ په تاڼه کې د هغه د FIR لیکلو یا درج کولو څخه انکار وکړو او هغه ته یې دا وویل چې ته سبا راشه او په فوري توګه د هغه سره د شوي ظلم او زیاتی پر ضد هیڅ ډول قانوني ګامونه پورته نه کړل. د شاهد علي د متاثره خاندان وینا ده چې په سبا ورځ یعنې په 15 تاریخ هغه بیا د مردان تاڼۍ ته لاړو او د انصاف غوښتنه یې وکړه. نو بیا هم د مردان تاڼۍ پولیسو او په خاصه توګه میرزا اشفاق د هغه په خبره څه ډول عملي ګامونه پورته نه کړل، بلکې په هغه پورې ملانډې او مذاق شروع کړو او د هغه سره انتهایی توهین آمیز سلوک وکړو. شاهد علي وایي چې زما صبر نور تمام شو نو زه لاړم او د پیټرول پمپ نه مې تیل راوړل او په ځان مې واچول او د مردان تاڼۍ د اشفاق میرزا د دفتر مخې ته مې یو ځل بیا دا غوښتنه وکړه چې تاسو ته زه آخري وارنینګ درکوم چې ما ته دې انصاف میلاو شي، ګنې زه خودکشي کوم. خو بیا هم د دغه تاڼۍ پولیسو او خصوصا میرزا اشفاق د شاهد علي په خبره څه عمل ونه کړو او د هغه دا خبره هغې ته هسې یو مذاق ښکارېدلو. خو دا ټوق او مذاق نه وه بلکې یو رښتونی حقیقت ثابت شو او شاهد علي ځان وسوځولو. خو له مرګه بچ دی او دا وخت د پېښور په یو روغتون کې په زخمی حالت کې پروت دی. د هغه ټول وجود سوځېدلی دی خو لا یې اوس هم درملنه روانه ده. بل خوا د شاهد علي اغېزمنه کورنۍ او د هغه رشته دار د حکومتي چارواکو نه او په خاصه توګه د مردان د پولیسو یعنی د مردان پولیس ډپارټمنټ د ټولو اعلی افسرانو په ګډون سره د بردیر د ټولو لوړ رتبه حکومتي او سیاسي چارواکو څخه په خاصه توګه د صاحبزاده صبغت الله او یامین خان په ګډون د دیر ټولو قامي مشرانو او مخورو لوړپوړو واکدارانو څخه غوښتنه کوي چې د دغه پیښې دي په فوري توګه سپېڅلې پلټنې وشي او موږ ته دې انصاف میلاو شي او د کومو مجرمانو له وجې چې موږ سره کوم ظلم او تشدد شوی هغې ته دې د قانون تر مخې سخته سزا ورکړی شي.